زما ورور بیمار دی موږ سره امداد وکړئ چاچوګان چې د سره امداد وکړي نو ورور به دې بیا د خیره ښه شي بیا به سره منډې تړلې وایي لابې به کوي हुकूमत के ऑफिसर हो, वजीर हो, फौजी हो, पुलिस वाले हो, इंटेलिजेंस वाले हो, नबी तो तुम्हारे भी है, नबी तो हमारे भी है, आका के सिवा कौन सी छतरी है। قدرمنو تاسې بې مجاله پروت دی تاسو به کتلی مې او دا وګورئ جي چې کله وینه کمه شي ګوره دا خېټه داسې سخته ده که نه یا الله توبه 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 استغفرالله بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خاکسار لخوا سلامونه قبول او منظور کوي راغلی مجي په یو داسې در چې د غریبۍ په یو داسې دورشل چې ډېره زیاته بېوسي لري او دا په خوا کې ما سره په څنګ کې ناست دا بچنګې د تیلیسیمیا بیمار په هره لسمه ورځ باندې ورته وینه بدلیږي وینه ورته چینج کېږي نو زه به دا ووایم چې په دنیا کې درې قسمه خلک جي اوسېږي یو دا دی چې مزدور کار دی مزدورۍ له وځي نو 500-600 روپۍ یا 200 روپۍ چې ډېرې نه 800 به راړي نو چې پکې د غوړو پلته راړي جي نو څه پکې پاتې نه شو درې قسمه خلک دی په هغې کې کامیاب کم دی زه تاسو ته صرف دا وایم یو دغه دیاړي مار دی چې وخت سره وخوري اوسکي بلکې مونږ وګورو جي نو کاروباریان دي کاروبارونه کوي ورسره به 5-6 مزدوران هم وي نو هغه به هله کامیاب وي چې مطلب کاروبار وچلیږي او پیسه پیدا کړي نو دغه مزدورانو له به تنخواګانې هم ورکړي او ځان له به هم سوالي دریم نمبر مونږ که وګورو نو انویسټمنټ چې ورته وایي ځای په ځای که وګورو نو خلک پیسې انویسټ کوي چار چاپېره انویسټ کوي نو قدرمنو تاسو ته پته چې په دې دریو کې کم یو کامیاب دی په دې دریو کې دغه انویسټر دی پیسې چې انویسټ کوي نو زما د خبرې مطلب دا دی چې راځئ پیسې داسې ځای کې انویسټ کړو چې یو په 10 لاله خدای ډبل کړي یو په 10 کې خدای نو قدرمنو که یو په 10 کول غواړئ او پیسې انویسټ کول غواړئ جي نو دا ماشوم دی جي ډېر زیات خراب دی او مونږ کې دا ماشوم داسې مرض تېر کړی دی نو مونږ ته اندازه ده او ډېر ګران کار یې جي چې کوم دی نو ژوند په عذاب وي جي نورې خبرې اترې تاسو سره کوو والد صاحب سره هم تاسو خبرې شریکوو او که نه بس یو انسان که معمولي غونه کې په بدن باندې کرخه راشي او دا وینه ترې راشي نو سړي نه ورګو تر خطی نو دا غریب خو ټول بدن چې کوم دی نو سپور دی بالکل د وینې پکې درک نه لګي قدرمن دا ساتي والد صاحب هم سره موجود دی دی سره خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څنګه حال جي ښه امن دی خیر دی جي تاسو ښه خیر جي مینهوال سره خپل تعارف کوئ زه جي زما محمد اجاز نوم دی یم خاص د ټوپۍ اوسېدونکی او پاتې کېږم دلته د ګیس پلانټ څخه د کرایي کور کې دې ماشوم ته څه مسله ده د ده جي تیلیسیمیا بیماري ده ده ته مونږ میاشت کې 3 ځله وینه خېږو جي خرچه پې څومره راځي خرچه خو جي بس د وینې د ټیسټونو 1700 روپۍ په یو پیره راځي جي بل مزدوري وغیره ستاسو څه ترتیب دی مزدوري خو جي بس پردی رشکه ده را سره هغه چلومه جي اوس دا ساعت مینهوال ستا پروګرام ګوري که نه نو زمونږ دغه وسو چې رالو دله اواز دله اوچت کو او زه به مینهوالو ته ووایم چې قسم په خدای چې یو دا مایک پاتې دی چې دا د غریب کور له رالې بقایا ګورې نه مې نه یم پیې نور نه داسې منسټران یو دغه مایک ته یو تاسو خلک یې چې دې خلکو ته تعاون وکوي دی له ځان قدرمنو دا وګورئ جي د خېټې نه به تاسو ته اندازه لګي دې کلر ته وګورئ تک تور دی که نه او دا وګوره څومره ښکلی ماشوم دی څومره ښکلی هر مور پلار ته خپل بچنګې خوږي نو یار پلیز دې خلکو سره لږ مدد وکئ دی سره ودرېږئ دی سره تعاون وکئ قسم په خدای که بل لارونه دي په 1500 روپۍ باندې ستاسو هېڅ نه راځي دا سړی ګوره سوال نه کوي ځان دپاره نه کوي په دې سور نور باندې رکشه چلی مزدوري کوي صرف د دې بچنګي دپاره چې دی راته پاتې شي او دیم ژوند وکړي دیم دغسې د نورو بچیانو په شان دی سره منډې تړې وي ډبې وکړي ټوکې ټکالې وکړي هیلپ ونه کړي یار دا د کم وخت نه د غریب بچی یار تړتېږي مثال فرض که دا سړی
لږ دولتمند وې ناول خو د پروګرام څه ضرورت نو بله خبره دا چې 100 کسان به ورسره ولاړ هلکه ګوره زه تابعدار یم ولې چې دا غریب رشکه چلی ده نه د چا داسې امید نشته خو داسې خلکو له الله نوم عمر کې داسې خلک خدای کامیابوي نو زما خپل وروڼو بایګانو ته دا گزارش ده چې د ده یو دوايي ده نو ما خو دی ته ووایي چې ډاکټر سره پې هم مشوره وکړي یا میلاویږي نه ویکسین دي سوري ویکسین دي نو هغه هم تاسو ته په دې سکرین باندې به ښکاري چلیږي نو دا ویکسین که چاته معلومات وي نو بلکل هم رابطه کولی شئ که څوک یې والا رالی نو هم بیا هم الله هم ښه ساته الله هم آباد ساته او بقایا د اپریشن وغیره کله څه خبرې مبرې تاریخ دا وجي میاشت مخکې مونږ ته شاه منصور هسپتال کې ډاکټر جهانګیر صاحب اپریشن لیکلی دی خو د هغې نه مخکې اپریشن نه مخکې به وي تاسو د 3 ویکسین ووایي نو بیا به د هغې نه پس 2 میاشتې پس اپریشن کوو نو هغه ویکسین خو ګران او ارزان یو طرف ته که میلاویږي نه او چې تر کراچۍ پورې تر دوبۍ پورې زما یو ملګری دی هغه راله د الله د رضا دوبۍ کې واغسته په 195 روپۍ خو هغه یې ته بیا هلته دوبۍ ایرپورټ کې ایسار کوي دا ممنوع دی او اوس دې خوا میلاویږي نه دا به اوس څه کېږي دا ماشوم به دغسې ترتیږي دا غریب خو تکلیف کې دی تکلیف کې جي د زړه دړکنې ورسره سیوایي لس ورځې پس چې زه ته مونږ وینه ونه خېږو د ده د زړه دړکنې تاسو وایي چې 7 کاله چې کوم دی نو د ده ژوند دی او جي نو دا 7 کاله مو سره څنګه تېر کړل بس جي 6 کالو نه وله دا علاج کوو دا وینه ورته خېږو دوایانې د ده میلاویږي خو هغه لږې ګرانې یا خو زمونږ له وس خبره نه ده نو وروڼو بایګانو ته مینهوالو ته څه اپیل کوې یاره جي بس چې دا دوایي مې دا ویکسین میلاو شي او دغه شي دا وړوکې ښه بس لږ ټایم راکړه بچې دا دوستانو دا ماشوم هم دی سره یو ځای پیدا شو خو دی پکې د خیره صحتمند دی نو تاسو ته به اندازه لګي د هغې خېټه کې څومره پړسوب دی او دی الله دې نه کړي بیا دې نه کړي خدای داسې ښه ساتلی دی بچه ستاسو نوم دی محمد حذیفه او د دې ورور دې څه نوم دی حذیمه خو موږ سره خبرې نه کوي دا ولې نه کوي ته ورته ووایه موږ سره خبرې وکړي ووایه ورته حذیمه ته موږ سره خبرې وکړي ووایه ورته که ستا په خولې موږ سره خبرې وکړي ووایه ورته داسې بې مجاله پروت دی تاسو به کتلی مې او دا وګورئ جي چې کله وینه کمه شي ور دا خېټه داسې سخته ده که نه یا الله توبه 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 استغفرالله دا خېټه داسې سخته ده که نه چې ته وایې ګینې ګټه ده وروره او چې کله د وینې مسله ورته راشي کمی راشي نو بیا د زړه دا دړکن هم سیوا شي نو پلیز یار دی سره هیلپ وکئ دی سره امداد وکئ دی سره مدد وکئ چې دا ماشوم هم څنګه زمونږ ماشومان دي صحتمند دي منډې تړلې وي چې د هغوی سره په دغه خندنۍ کې دغه خوشحالۍ کې شریک شي یار زما په خیال چې د دې نه غټه ثواب او د جنت چابي به بله نه داسې ده که نه جي حذیمه ولې سره خبرې نه کوي بلکل لا سره خبرې نه کوي بچې خبرې وکړه که نه چاچوګانو ته څه وایه چاچوګانو ته اپیل وکړه ډېر ګران کار دی چې ډېر ګران کار دی مونږ ته به مشرانو وي د بل بچي له ډب مه ورکوي مونږ به وی دا هسې اړم دي ځان نه اړم دي بیا به ورسره ګوره دا متل هم راته کوه چې خپل د نه پیدا شي نو د درد به راته پته ولګي چې کله د جي اولاد دي که نه دا هغه چاته پته لګي چې د چا نه پیدا وي د درد محسوسېدل مونږ خو مایک ټیک ته راوړی خو درد زمونږ نه سیوا دې سړي ته دی زمونږ نه سیوا درد دې سړي ته رسي او دا د زړه میوه ده نو درد هم ټول زړه له راځي نو دوستانو د ده د اپریشن هم پاتې دی د ده څه ویکسین دي هغه هم پاتې دی صرف د دغه پیسو نه پاتې دي چې څه لار نشته په رکشه کې به یو سړی څومره ګټي د خپې د کېښودو ځای نشته دوه رکشې روتي دي نو مونږ اخره کې بیا جي دا جزانه درخواست کړو چې دې سړي سره ودرېږي مینهوالو ته دې که نمبر یاد وي نو نمبر هم ووایه او پته مو ورته د ځای ووایه 0316
091 یو ځل بیا ووایه دا نمبر دی او تیز یې ورته ووایه. 0316 091 82 محمد اجاز نوم دی. محمد اجاز دا ساعت کم ځای پاتې کېږي؟ دا چې ګیس پلانټ نه لږ دی خو د زروبای روډ باندې یم ځای یې په ټوپۍ کې خو د زروبۍ روډ باندې ګیس پلانټ سره خوا کې. او جیا قدرمنو په دې سکرین باندې به تاسو نمبر وینئ چې دا چلیږي او یار مهرباني وکړئ دې خلکو سره ضروري امداد وکړئ. ډېره مننه. په لوی الله هم سپارم د الله په امان.